السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول محترم ورونه به زمونږ روغ او جوړي. الله م خوشحاله لره. محترمو، نن درس مونږه په دې باره کې کوو چې غسل په څو قسمه باندې دی. نو غسل په 3 قسمه دی: فرض، مسنون او مندوب. نو فرض غسل په کوم صورت کې دی چې مثلا په کوم وختونو کې به انسان باندې غسل فرض کیږي چې دا غسل به خامخا کوي. نو علماء د هغې دپاره 5 وختونه ذکر کړي چې 5 وختونو کې غسل کول دا فرض دي. یو دا چې کله انسان په حالت د جنابت کې شي. دا جنابت به عام دی که په خوب کې سړی باندې جنابت واوړي، غسل پې واوړي، او که په ویښه باندې خپلې کور والا سره کوروالی وکړي. دې ضمن کې به یو مسله بل هم بیان کړو چې کله بعضې وخت کې یو سړی کوروالی کوي، دې کوروالی وکړي خو د ده شهوت پوره نه شي، په پښتو کې مثلا دی خلاص نه شي، نو اگر چې د شهوت پوره نه دی شوی، خو چې کله د عورت د ښځې د عورت سره وجنګي، د دخول راغی، نو د باندې غسل واوړېده. که د خلاص شوی که نه خلاص شوی، او د هغه شهوت پوره شوی که نه پوره شوی، نو دې سره غسل فرض کیږي په انسان باندې. دویم، ښځه چې کله د حیض نه پاکه شي، نو په دې باندې غسل کول فرض دي. دریم، ښځه چې کله د نفاس نه پاکه شي، نو په دې باندې غسل کول فرض دي. څلورم، کله چې یو سړی مړ شي، نو هغه ته غسل ورکول فرض دي. او پنځم، کله چې یو کافری هغه په حالت د جنابت کې او بیا اسلام راوړي، چې کله اسلام راوړه، نو په دې باندې غسل کول دا فرض دي. او 4 وختونو کې غسل کول دا سنت دي. اول، د جمعې د مانځه دپاره غسل کول سنت دي. د اختر د مانځه دپاره غسل کول سنت دي. د احرام تړلو دپاره غسل کول سنت دي. او د حاجي دپاره په عرفات کې، عرفات میدان کې د زوال نه وروستو غسل کول د دپاره دا سنت دي. او تقریبا 18 ځایونه علماو ذکر کړي دي، 18 وختونه چې په دغه وختونو کې غسل کول دا مستحب دي. اول، د شعبان 15مه شپه باندې غسل کول مستحب دي. لیلة القدر په شپه باندې دا شان نور کله تندر ونیسي یا سپوږمۍ تندر ونیسي، غسل کول د هغې د مانځه دپاره دا مستحب دي. د استسقا مانځه دپاره چې کله باران نه کېږي، خلک وځي ډاګ ته او هلته خلک مونځ کوي چې الله پاک باران وکړي، نو دغه وخت کې غسل کول دا مستحب دي. او کله یو یره راشي په یو کلي باندې یا په یو قوم باندې، سړی مانځه دپاره ځي نو غسل وکړي. دا شان توره تیاره راشي، نو په دغه وخت کې غسل وکړي، 2 رکعته مونځ وکړي. او دا شان تیزه هوا راشي، نو هم غسل سړی وکړي، 2 رکعته مونځ وکړي. 8م نمبر، کله چې نوې جامې سړی اغوندي، نو غسل کول مستحب دي. 9م نمبر، یو ګناه سړی نه شوي هغې نه توبه وباسي، نو غسل کول ورته مستحب دي. 10م نمبر، چې سفر نه راشي، غسل کول مستحب دي. او 11م نمبر، چې کله مدینې منورې ته داخليږي، دغه وخت غسل کول. او 12م نمبر، چې کله مکې مکرمې ته داخليږي. او 14م نمبر، چې کله وقوف په مزدلفه کې وکړي، سهار د غټ اختر په ورځ باندې سهار وختي غسل کول دا مستحب دي حاجي دپاره. او 14م نمبر، طواف زیارت چې کله کوي، فرض طواف چې کله کوي حاجي، غسل کول مستحب دي. 15م نمبر، هغه سړی چې مړي ته غسل ورکړي، یو سړی د مړي ته غسل ورکړه، نو د لپاره بیا غسل کول دا مستحب دي. او 14م نمبر، چې کله یو سړی حجامه ولګي، ښکر ولګي، نو بیا غسل کول مستحب دي. 15م نمبر، یو سړی لیونی و، نو لیونتوب نه راپال شو، نو په دغسې وخت کې غسل کول مستحب دي. او 18م نمبر، یو کافر دی او پاک دی، په حالت د جنابت کې نه دی او د اسلام راوړه، نو په داسې حالت کې د دپاره بیا غسل کول دا مستحب دي. اخوکم فی الله ابو الحسن عتیق الله شیرزاد. الله په دې موږ تاسو ټول کامل ایمان نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.